الله دغه برکه سوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د انسانان په دې وخت کې په دې خپل ژوند کې دومره مصروف دي څوک د رزق غم راغسته نو څوک د بچو غم کوي څوک د کور غم کوي او څوک د ښځې غم کوي او هغه وخت چې دی نو هغه ټول په دغه کې ولګي او دغه شان د ژوند چې نور کوم مصروفیات دي د خپل کله بیماری کله ستړی کله ودی نو بیا تپوس په ځل کې دا راشي چې ته پیدا شوې د څه دپاره نو جواب به دې تاله دا درکوي دا به ټول درکوي چې موږ الله سبحانه وتعالی پیدا کړي د خپل بندګۍ دپاره دا جواب ټول ورکوي هر یو کس به دا وایي چې زه د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره پیدا یم نو په هغې پسې بیا دویم سوال دا دی چې ته د بندګۍ دپاره پیدا یې او دا تم منې نو د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دې کم وخت ورکړی دی او څومره وخت یې ورکړی او دا هغه سوال دی چې د دې جواب هغه نه تاله درکوي داسې کولاو او که ته یې واوري نو ته به پرې راضي نه یې بلکې هغه به هم راضي نه وي څوک چې تاله دا جواب درکوي نو دا خو مني چې الله سبحانه وتعالی موږ د بندګۍ دپاره پیدا کړي خو د بندګۍ دپاره ته کیسه ته ورکړی څومره وخت دی د دې سوال جواب زم چې ډېرو خلکو سره شتي نه او کوي ورسره نو هغه جواب به داسې جواب وي چې څوک پرې راضي کېږي نه د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره موږ پیدا یو خو ښکاري داسې لکه موږ چې د دې دنیا دپاره پیدا یو او داسې په دې دنیا کې لګیا یو لکه موږ چې به چېرته مرو نه او دا د انسانانو ډېر عجیبه حال دی چې په دې دنیا کې داسې لګیا ته به یې چېرته مړ کېږي نه او چې مړ شي ته به یې چې ډېر سره په دې دنیا کې وم نه نه د دې درس او د دې بیان مقصد او هدف دا دی د انسانانو له دعوت ورکول مسلمانانو له دعوت ورکول چې راځي او هغه چینې ته واپس کیږو او هغه پاک ګودر ته واپس کیږو هغه قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث نه موږ دین اخیستی دی نو قرآن طرف ته رجوع کول د الله سبحانه وتعالی کلام ته رجوع کول قرآن ته واپسی کول دا زموږ د بیان هدف او مقصد دی چې موږ د الله سبحانه وتعالی د قرآن ته واپس شو هغه کتاب ته موږ واپس شو چې په هغې کې د انسانانو خوشحالي دننه پرته ده دغه کتاب چې چا هم راغستی الله سبحانه وتعالی خوشحاله کړی دی هغه کتاب چې په هغې کې هدایت پروت دی هغه کتاب چې د هغې په شان خبرې څوک نشي راوړی هغه خبرې چې هغه نور دی رڼا ده او هغه خبرې چې هغه د برکت نه ډکې دي او هغه خبرې چې هغه زموږ د رب العالمین دي هغه خبرې چې موږ هلته د هغې نه توحید زده کړی د هغه خبرو نه موږ خپل رب پیژندلی او هغه خبرې چې د هغې د لاسه موږ خپل دین پیژندلی الله سبحانه وتعالی په دې امت باندې غټ غټ نعمتونه دي یو نعمت پیدا دی چې غوره پیغمبر یې ورته رالیږلی هغه محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره دغه نعمت کافي دی چې الله سبحانه وتعالی زمونږ رب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی دا خو د الله سبحانه وتعالی نعمت دی چې د اوچت پیغمبر یې موږ ته راولېږو نو بیا اوچت نعمت بل دا دی چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له داسې کتاب ورکو چې په هغې کې زموږ د ژوند ټول دستور پروت دی په هغې کې الله سبحانه وتعالی یوه خبره داسې نه ده پرېښودې چې په دې کتاب کې نه بیان کړي انسان به ژوند څنګه تیری په کور کې دننه دا به کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي د ملک نظام به څنګه چلیږي دا به کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي که د انسانانو په منځ کې چې د جګړې راشي دا به کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي چې د دې فیصله به څنګه کې که ته امن او امان غواړې په دې دنیا کې او په خپل کور کې نو دا طریقه به کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړی ده بلکې د دنیا او آخرت کامیابی به څنګه ګټې د رب العالمین په دې قرآن کې موږ ته ښوولی هغه قرآن چې د هغې مبارک الله سبحانه وتعالی وایي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم، دا قرآن نصیحت ته و شفاء لما في الصدور. او په دې قرآن کې دنه شفا پرته د هغه مرزونو کم چې په دې زړونو کې دنه یې. که ته دا غواړې چې زما زړه د مرزونو نه پاکي، نو دې قرآن ته به رجوع کې هغه معنوي مرزونه لکه د نفاق، د بېدینۍ، د کفر مرزونه، د شرک مرزونه، د دې قرآن د الله سبحانه وتعالی ختموي. دغه په دې قرآن کې شفا دام پرته ده چې دا بدنونو چې کوم مرض دی هغه الله سبحانه وتعالی په دې باندې شفا ورکوي او دغه مرزونه په ختموي. وهدن او هدایت ته د پاره د خلکو. هدایت کته غواړي هغه په قرآن او حدیث کې د بل ځای هدایت نه ملوي. هدایت هغه الله په دې کتاب کې دی. ورحمت للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره خاص مهرباني هغه هم د قرآن دی. زه دا صدا خبره کوم د غوږ کولو کې والله العظیم د هغه پورې زمونږ قدمونه نشي مضبوطه دي او د هغه وخت پورې زمونږ روح نشي مطمئن کېده او د هغه پورې زمونږ جسم ته تسلی او زمونږ زړه ته تسلی نشي ملاوي دي او د هغه وخت پورې منګ د الله سبحانه وتعالى بندگی صحیح نشي کولای چې سو پورې منګ د خپل رب کلام ته رجوع نه کړي. او د امت چې نن سبا کوم حال له او هر طرف ته ظلمونه روان دي او په یو ځکه يهودي بلګي نو په بل ځکه نصراني، په بل ځکه شیعه لګي خپل ظلم کوي، نو هندوانو لګي خپل ظلم کوي، مجوسیانو لګي او مسلمانانو باندې قسمه قسم ظلمونه کیږي او مسلمانان کمزوري شوي. نه من کې دا مرض دی چې بیا صرف دې ته ګورو چې دا خلک به کله ګټي او کله به زمونږ د دشمن چې د مغلوبه کیږي او موږ به غالبه کیږو. بس دغه خبرې ته په سوچ کې ناشو او دغه انتظار کوو چې د اسمان نه به ملایکه راکوزیږي او هغه به جنگ کوي د کافرانو سره او موږ له الله فتح راکړي. خو چېرته موږ دا تپوس نه کوو چې ولې امت اسلامیه دې حال ته رسېدلې ده، ولې زموږ د امت باندې دا قسمه حالات راغلي. الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت، خدا چې دا کار کیږي او په امت باندې ظلمونه کیږي خدای به سوجي کنه اسی خونه کیږي ظلم. یو وجه دا ده چې د امت هغه کتاب پرې خو د کوم چې رب العالمین دی امت لور کړي، هغه قرآن زمونږ نه شاته پاتې شوی دی. هغه قرآن و صرف په جماعتونو کې پروتي، هغه قرآن و صرف په المارو کې پروتي، هغه قرآن د پاره و صرف چې ښکلي مخونه جوړیږي، هغه قرآن و صرف ښکلولو ته پاتې شوی دی، هغه قرآن و صرف د تعویذونو لپاره دی، هغه قرآن صرف دې لپاره دی چې څوک وایي چې الله کلام او ته چې هاي څومره خوږ کلام دی، څومره خوږې خبرې، صرف دې د قرآن پاتې شوی. نور چې کوم حقیقي هدف دې د قرآن د نازلولو چې الله سبحانه وتعالی قرآن دغه لپاره نازل کړی دی، هغه د قرآن باندې عمل کول او د قرآن په خپل ژوند کې راوسته، په خپل معاشره کې راوسته، په خپل ملک کې راوسته، په خپل قانون کې راوسته. دا غینه چې موږ غافل یو. دا خبره ده ساتي چې سو پورې موږ قرآن ته رجوع نه کړی نو موږ ګوره مخکې کېدی نشو. چې کله هم موږ د قرآن پرې خو دو نو موږ به بیا تیرو ته واپس کیو. او د دې قرآن د الله سبحانه وتعالی موږ ته ویلي کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو غوره خلک یې، په دې خلکو کې موږ غوره خلک یو. خو ګوره دا اسی نه یو، د دې قرآن د الله چې کله موږ د قرآن پرې خو دو نو موږ بیا د ذلت هغه ژوند ته واپس کیږو، موږ بیا د بې عزتۍ ژوند ته واپس کیږو. موږ داسې قوم یو چې الله سبحانه وتعالی ګوره موږ له عزت را کړی د قرآن او حدیث ته لاسه. او په کوم ورځ چې موږ قرآن او حدیث پرې خو دو نو په هغه ورځ بیا په موږ او په نورو خلکو کې هیڅ فرق نشته، نو بیا په څه شي به ته عزت میلاو شي. دا څومره عزت چې زما استاد دی او دا څومره عزت چې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو له ورکړي د دې قرآن او حدیث ته لاسه. او چې کله مسلمان بې عزته کېدو او ذلت ژوند پراتو نو دې خپل ځان له جدا کینی چې د څه حال له قرآن سره، کله د حال د قرآن سره داسې و چې هغه کمزور نو دې به هم ذلیل او دې به هم کمزور. ځکه په سلفو کې بعضو خلکو دا خبره کړې ده او ډېره قیمتي خبره غوږو ته کېدی. و اذا اردت ان تعرف قدرك عند الله، کته دا غواړي چې د الله په نسته څومره مقام دی او څومره قدر دی د الله په نسته، فانظر الى قدر القرآن عندك، نو به دې ته وګورې چې ته د قرآن څومره قدر کې،
چې څومره ته د قرآن قدر کې دومره به ستا مقام اوچتي د الله په نزد، څومره چې ته د قرآن عزت کې دومره به ستا مقام اوچتي د الله په نزد، او څومره چې ته په قرآن باندې عمل کې دومره به عزت درکې الله سبحانه وتعالی. او چې کله ته د قرآن قدر نه کو او قرآن باندې د عمل نه کو او قرآن دې شاته گذر کړي او قرآن دې پرېښودو، نو په هغه ورځ به ستا عزت هم ختمي او ستا د کوم شرف چې الله تعالی درکړی دا ټول به ختمي. دا خبره ښه معروفه خبره ده، واضحه ده چې کله یو انسان د څه شي سره محبت پیدا شي نو د زړه باغې پورې وتړلی شي او بیا په یو شوق کې چې همیشه د دغه شي تذکره د په مخکې کېدی او هغه د لیدې په خپله او د دې هر څه نه د زړه موړ شي او صرف دغه یو طرف ته سوچي. نه دغه شان چې د چا د قرآن سره محبت پیدا شي نه د ده صرف او صرف بیا د قرآن سره زړه لګي، د ده همیشه زړه کېږي چې ما قرآن واورېدی، د ده همیشه زړه کېږي چې زه په دې قرآن باندې پوه شوې، د ده همیشه زړه کېږي چې د رب العالمین د خوږې خبرې ما تلاوت کړې. خو دا صرف په ارمانونو ګورې نه کېږي، دا کېږي د لپاره مجاهده پکار ده او د دې لپاره کوشش او محنت پکار دی چې موږ صرف ارمان کوو چې زه قرآن سره خو زموږ محبت دی او بس الله دې دا محبت ښه ډېر کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي د عمل کولو او خپل بخپل باندې چولي او ناس به ته کوشش وکړه، ته محنت وکړه، ته اخلاص راوله په زړه کې، بیا ګوره چې الله سبحانه تعالی څنګه توفیق درکوي به د قرآن باندې عمل کولو. قرآن هغه کتاب دی چې هغه د زړونو رڼا ده. والله العظیم په کوم زړه کې چې قرآن نه او په کوم بدن کې چې قرآن نه او د کوم بدن او د زړه چې د قرآن سره تعلق نه هغه زړه مړي، هغه بدن مړي. ځکه الله سبحانه تعالی سوی وي ما چې کوم قرآن در لېږلی دی و شفاء لما فی الصدور، په دې کې شفا پرته ده، په دې کې څه پرته ده؟ شفا. که ته دا غواړې چې ستا بدن روغي او ستا زړه روغي او په دې کې دنه یو رڼایي، نو لازم به ته قرآن ته واپس کړې. قرآن که ته امن او امان غواړې او که ته خوشحالي غواړې ته به لازم دې قرآن ته واپس کړې او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته به واپس کړې. که ته دا غواړې چې زه په نیغه لار روان وي او زه چېرته ګمراه نه شم، چېرته کوږ نه شم، نو ته به لازم قرآن او حدیث ته واپس کړې. مشهور حدیث دی او تاسو بار بار اورېدلی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لقد ترکت فیکم امرین، ما به تاسو کې دوه خبرې پرېښودي، لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، تاسو چېرته هم نشئ ګمراه کېدی چې څو پورې تاسو په دغه دوه خبرو باندې یا د کوم دوه څه چې ما پرېښودي چې په دې باندې تاسو عمل کوئ، کتاب الله و سنتي، د الله سبحانه وتعالی کتاب، قرآن او زما طریقه. نو که ته دا غواړې چې ستا زړه برابري او ستا بدن برابري او ستا په ژوند کې خوشحالیاني او ستا په ژوند کې امني، نو لازم به ته خپل رابطه د څه سره ساتې؟ هغه به ته د قرآن او د حدیث سره ساتې. دا قرآن هغه کتاب دی چې الله سبحانه وتعالی د دې په برکته او د دې د لاسه موږ د تیارونه چې دی رڼا ته راویستي یو. که چېرته دا قرآن موږ سره نه او که چېرته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی طرف نه نه راغلی، نو موږ به اوس چېرته یو بت ته پراته و سجده به موږ لګوله، موږ به هم چېرته اوس د دې نورو ګمراه کفارو په شان موږ هم د دوی په شان چېرته ځان له یو طریقه جوړه کړې او موږ به دا وي چې د پلار نیکه طریقه دغه ده بس موږ ته میلاو شوې. دا قرآن سبب د هدایت دی او دا قرآن زمونږ سبب د عزت. سبحان الله، د بس خلک د دې قرآن او خپل منځ کې پردې جوړ کړي، دیوالې جوړ کړي او د غریب ته دا پته نه کدی چې ته د قرآن واوري نو کېدی شي چې د زړه چې کم قیدي دی دا به آزاد شي. د زړه هم ګوره کله نه کله قیدي ته جوړېږي او د زړه قید شي د شیطان په جالونو کې او د زړه قید شي د شیطان په چلونو کې. والله العظیم داسې خلک شته چې د هغوی د زړونه قیدیان شوي دي او د زړه قید چې دی کوم دا ګوره د بدن د قید نه ډېر غټ دی. لکه مثال کې یو سړی په جیل کې پروت دی او چا جیل ته اچولی په کلونو پروت دی، زړی ژوندی د خپل رب سره رابطه ده، هېڅ خبر نه به جیل کې دی پروت دی. یو سړی بهر ګرځي را ګرځي، کله په بازارونو کې او کله مزدوریانې کې او کله چغې چغارې وایي او بچي هم ښه ډېرې دي او ښځې هم ښه ډېرې دي او مال ورسره هم ښه ډېرې دی، خو زړی قیدي دی. هغه زړی چې دی د رب العالمین طرف ته متوجه نه دی، دا په اصل کې غټ قیدي دی، په دې باندې زړه سېزل پکار دي. هغه کوم چې په جیل کې پروت دی بدن یې په جیل کې دی، نو زړه خو یې ژوندی دی که نه، زړه خو یې آزاد دی. داسې خلک شته چې هغوی د خپلو شهواتو او د شیطان په دې جال کې دننه راغلي دي، نو قید شوي دي. چېرته به ته وانه اوري چې دی قرآن وایي. دا قرآن ویل ورته دومره ګران دومره ګران
چې ته به چې دا چې غټ وزن دی به اوچته او چې کله دنیوي کارونه راشي نو په مزدوري کې وته څومره وزن وي څومره ګنټې مزدوري وته وي څومره سخت کار وته وي غدل کوي وګته دا وی چې روزانه دې ذکر کوو چې قرآن یو مخ وای او زه دا تاسو تاسو نه کوم او جواب ګور تاسو نه غواړم دلته چې مال جواب راکړي چې تاسو مال جواب راکو نو ډیر سو به راخکاری شي ناشنا من کې کم یو کس روزانه د قرآن تلاوت په ځان باندې لازم کړي زدا کس خبره نه کوم ګوره ما ته بسوک دا نه وی چې نه شیخ صاحب زه خیمه زه چې جمعه ته لاړ شم ټیمي نه ځان له مخ وایم ټیمي نه خبره نه کوم زه ټیمي د دې سړي خبره زه نه کوم زه دا هغه سړي مبارک ته پوښ کوم چې چا په ځان باندې لازم کړي چې زه به لازم د قرآن دوه مخ وایم او زه به لازم د قرآن ډیر نه وایم زه به د قرآن لازم یو مخ وایم که زه مرم او که زه چوم خو زه به دا یو مخ وایم دیسی انسانان او دیسی مسلمانان په من کې به څومره اکم چې وی اغه غالبا هغه دی هغه چې وخته ملوش کوم موقع ملوش وا او جمعه ته چرته زړه مو شو وختي ورلم او امام لا نه راغله وزره وابلو هم د اخبار په شان یو مخ وی بس به کې د خولي نبی پوشي غریبو نه د پته ولګی چې الله سبحانه وتعالى د سوي خو هغه کم خلک دي چې هغه د قرآن لپاره د وخت وېسته د لازم کړي دي چې زه به لازم د قرآن څنګه چې تا په ځان باندې مزدوري لازم کړي سار په تور تیار کې را پاسېده د جمی په موسم کې را پاسېده د دې کټ نه پاسېده د خزي د خوانه پاسېده د دې ګرم کمبل نه پاسېده د آسان کار دی دا پاسې په تور تیار به پاسې او په تور تیار راځي اس پروي نه چې زما بدن ختميږي زما وخت روان دي خو صرف سوچ دا دی چې ماته به پیسې ملوي نو څنګه چې تا په ځان باندې د مزدوري لازم کړی دا په کار خدا او چې دې مخ کې تا په ځان باندې قرآن لازم کړی چې زبا که هر څه کیږي زما د ورد روزانه چې د قرآن یو مخ ویم یو دغه کمزور دی ګوره زه کمزوري خبره کوم دي خلک شتي ماشاءالله جوي د قرآن نیمه سپاره روزانه وي او دي خلک ز پیژنې جوي د قرآن یو سپاره روزانه وي څومره قرآن ته نیمه خو دوه کرخوي یو کرخوي ک نیمه کرخوي افسوس خبره جوړه دي چې وبکم ډیری جنی مکر خم نه وي دي چې وبګه ډیری دا قرآن په کوم ورځ چې موږ په صحیح مانو سره دا وې کنه په صحیح مانو سره دا قرآن به زموږ ژوند بدلای دا قرآن د انسان په ژوند کې انقلاب راولي په دې خبره کې زموږ شک نشته طفیل ابن عامر الدوسی رضی الله عنه د مکې ته راغلو دا ډیر په هو ډیر اوچت انسان جاهلیت په زمانه کې د دې مکې ته راغی نو قریش والا سره ملاوي شو ته وی چې ان محمدن قد فرق جماعتنا وشتت امرنا خبر دلته سره راوته محمد نومې دی منګه ټول چیرې په فرقو کې تقسیم کړو دا ډیره عجیب خبره نه موږ ته نن سبا خلک دا وی تاسو اختلافات جوړ کړي ګوره اختلافات هغه سره جوړي چې د قرآن او حدیث نه علاوه نور څه خي او کوم سره چې قرآن او حدیث خي د خلک را جمع کوي نو هغه به دا خبره کوله وي د اوس پورې موږ ټول خم متفق خو چې کوم ورځ نه دی راغله کاری وران کو او زمونږ غټول زوري ختم کو زمونږ مشران ته کنځلي کوي او زمونږ الها چې زمونږ معبودان ډېر پسپکه یادي او دا سړی چې دی جادوګر دی و ان نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا او موږ په تام یریګو طفیله او ستاسو د قوم یریګو د سینې چې دغه مرز تاسو د قوم کې پیدا شي کوم چې دلته پیدا شوی دی نو قریش هغه مضبوط خاندان نن چې دړي وړي شو او غټول تس نشو نو د سینې چې تاسو د خاندان او تاسو د قوم چې د خراب نشي فلا تكلمنه چې د خاله ورنشي ګور خاله ورنشي خبرې به سره نه کې صرف وداونه چې خبرې به سره نه کې اهم خبره ده وی خبرو چې ته وانه وري ګورې قریش تم په تاسو د سره چې کوم خبرې د انسان باندې اثر کوي نو یې چې ته سوال وانه وري ناغوي چې فوالله ما زالوا بي نو لګیو کوشش کوو د قریش ټول لګیو کوشش کوو نو بیا ما هم بزله کې دا خبره خه مضبوطه راوسته چې زب سناورم او نه بزه دغه سره خبرې وکم تر دې چې مالوچ به ما بغو کې هودو د سینې چې د خبره ما تر ونه رسي نو یو پیر ز جمعه ته لاړم جمعه ته یعنی مسجد حرام ته ورای چالت ورغه نه
فإذا رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم يصلي عند الكعبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو د کعبه سره خوا کې مونځ کو. نو یې سره خوا کې کېناستم او کومه غوښتو کنه غوښتو دغه आवाज زما وګونو باندې لګېدو. نو ما چې کله هغه خبرې واورېدې ډېرې خوږې خبرې په ما ولګېدې. وی ځان ته مې وویل چې په دې زړه کې مې ځان ته وویل چې توفیله ته څه قمقل انسان، ګوره ته څومره مشهور او څومره هوښیار یې، ته جادوګر هم پېژنې او ته شاعران هم پېژنې او ته دا کوډګر هم پېژنې او ته ښه او بد کې فرق هم کولی شي. څه معمولي سړی خو نه. نو د دې سړي سره کښېنه، که خبره برابر و یو یې به منې، که خبره برابر نه یو پرېږدی دی که نه. راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواته او د هغه سره کېناستو. رسول صلی الله علیه وسلم دغه په مخ کې د قرآن تلاوت شروع کړو. نو هغه وایي چې والله ما سمعت قولا قط احسن من، په الله مې قسمي ما د داسې خبرې په شان د داسې خبرو په شان خبرې چې ما په خپل ژوند کې نه وې اورېدلې. دومره خوږې خبرې او دومره انصاف والا خبرې. بس بیا د اسلام قبول کو، اسلام ته ننوتو او ژوند ټول بدل شو. دا د قصې هغه حاصل دی. الغرض مطلب زما د خبرې دا و چې د دې مشرک ژوند ټول بدل شو هغه د قرآن د لاسه. چې کله هغه په دې قرآن کې سوچ وکړو او کله هغه په دې قرآن باندې پوه شو. سړی به وایي چې شیخ صاحب ته موږ ته دا خبرې څه لیکي، موږ ټول قرآن منو، موږ ټول یې منو. ولې موږ کې څوک دې شته چې قرآن نه مني؟ زه د منلو نه منلو خبره نه کوم، زه خبره د دې کوم چې کم یو سړي حقیقي معنو سره قرآن په خپل ژوند کې راوستی، کم یو سړی د قرآن ترجمه کې کوشش کوي، کم یو سړی د قرآن تفسیر کې کوشش کوي، کم یو لګیا موږ سره ملاو شي. شیخ صاحب دعاګانې کوو زموږ هغه لور چې دی قرآن ختم کو قرآن ختم کو، لور ختم کو، مبارک شو ته نه چې موږ خو بس او زامن دي اخو هغه پلانې ډاکټري کې پلانې انجینري کې قرآن به څوک وایي دغه جنکۍ وایي. ولې په دوی باندې وایي اسیم بیا واده کېږي؟ ولې په دې جنکو باندې قرآن نه وایي خرچې بې نه راشي؟ بوی زه مدرسې ته ډوډۍ به ولم ورکوي او طلایي به ولم ورکوي او هر څه وله ورکوي. اخره کې بیا چې واده کېږي نه چې واده کېږي خبره وله ټوله موږ به دغه ختمه کړې چې قرآن خو د باندې موږ ویلی که نه، سبا له خو موږ ته څه نه شي ویلی. که وایي چې پلاره تا به ما باندې سبق نه ویلی، موږ تا باندې قرآن نه ویلی. ښه زوی دی خو ماله پیسې راوړي، دی خو ماله پیسې راوړي، دی به مزدوریانې کوي، دی ما سره به د کور کې دننه اوسېږي، نو دنه به داسې کار وکړو چې ده باندې به دنیوي سبق ووایو. او قرآن پرېږده ابۍ ته، ابۍ روزانه وایي سهار مانځنه به دغه پوره دی که نه؟ قرآن ابۍ ته پرېږده او قرآن چې دی پلانۍ ته پرېږده او پلانۍ ته پرېږده. د دې مشرک ژوند پې بدل شو. بلکې د هغه انسان خبره چې هغه په دې کفر او شرک کې داسې و لکه غر او لکه دیوال، یو سخ انسان، او هغه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله راغی او لنډه ده چې اخور کور ته ورغی او هغوی سره څه پاڼې وي د قرآن او هغه یې راواغستې او کولاوي کړې چې ویې کتو پای کې لیکلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دغه ځای کې عمر بن الخطاب وایي زما په دې زړه کې یو ټک وشو. نو بیا یې شروع وکړه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. عمر بن الخطاب داسې ناس لکه جوخ نه و ناس، خو چې کله دا وایي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نو ښه ډډه یې ولګوله چې دا خبرې ګوره عامې خبرې نه دي. او لګیا و مخې ته ګوره د ده په اسلام راوړو کې یو څو منټ هم نه لګي، مخې ته روان دی چې کله دې سره ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. یقینا الله وایي زه د عبادت حقدار یم او زما نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشي زما بندګي کوي. نو هغو ته یې وایي کوم ځای کې دغه محمد صلی الله علیه وسلم وله بوځي د اسلام قبلومه. دا ال عمر بن خطاب رضی الله عنه اثر وکړي چې کله عمر بن خطاب د زړه په غوږونو باندې قرآن اورېدل. دا آیتونه خو موږ په مخه اورو، اورېدلي دي که چې موږ اورېدلي تاسو اورېدلي دي آیتونه که نه دي؟ څه اثر خو به نه کوي که نه؟ دغه شیان یې ووایي، ملا یې ووایي، قاري یې ووایي، مخې ته روان. او موږ به سوچ موږ چېرته نه کړی دی چې الله څه وایي، موږ ته پته نشته الله څه وایي. ما خبره دا کوله چې دا غټ مشرک
او باغ شرک کې سخت انسان داغه نه جوړ شو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او داغه نه جوړ شو عمر فاروق، او داغه نه جوړ شو د مسلمانانو دویم خلیفہ، او داغه نه جوړ شو هغه انسان چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر وې، نو هغه د عمر وې. تر دې قران دلاسه، دې قران دلاسه د عمر بن الخطاب لار د اسمان ستوره ته جوړ شو. دې قران دلاسه د صحابه کرام دومره اوچتلی، ګینه مسلمانان خو موت امیو، موت مسلمانان یو کنيو، ولې زمونږ ورک زی په امت اسلامیه باندې ظلمونه روان دي، امت اسلامی یتیم پاتې شوی او موت ورک مونږ په دیو ځکه چې دا قران زمونږ نه ورک دی، او دا ځان سره دا خبر په زړه ولیکه، مونږ ورک په دیو ځکه چې قران زمونږ نه ورک دی، او په کوم ورځ چې قران زمونږ په لاسونو راغی او بیا زمونږ زړه ته کوشو، هغه ورځ ته ویني چې الله سبحانه وتعالی زمونږ د ژوندۍ او زمونږ د ژوند بدلی کنه بدلی ته ویني چې الله موږ له خوشاله ژوند راکې او کنه راکې. پیریان پاول پیری چې د قران ووري دغه ته پته ولګی چې دا خبره ډېر اوچې دي خبري. رسول صلی الله علیه وسلم منځ کو او دوی رالو، هغه واقعا ما په تفسیر په درسونو کې تفصیلا ذکر کړي. دوی رالو قران اوریدو، رسول صلی الله علیه وسلم قران وی چې قران څنګه ووري ګوره د دویم پر باندې راغلی، نه په دریم پر راغلی، نه په څلورم پر راغلی، زموږ په شان نو چې په درسونو کې کینی درس په اثر نه کوي. او د یو کال لته ته پوښتنه کوي ته سو وې زما خو یو کالو درسونه د کینم، یو کال کې ګوره په دې باندې درس اثر نه کړي. دا پیریان دي اول پیر د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت ووري، زما واست په شان نو ګوره قران چې ووري لاړ واپس خپل قوم ته. اوس د دین خو الله خبر دی چې دوی راغلي د قران اوریدلې، او بیا الله د دین خبر دی چې دوی واپس تللی دي نسی ویلي، مو ته خو دین خبري نه تی رسول صلی الله علیه وسلم خبرو الله په قران کې وایي. وی کله چې دوی رالو پیغمبر او استاد قران ووریدو، تا قران وی ووریدو کنه، بیا واپس لاړو نو سی وی خپل قوم ته الله ما خبر نقل کوي. یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قومه موږ قرآن ورته موسی علیہ السلام د کتاب نه بعد نازل شوی او حق پکې د پروت هدایت پکې پروت. یا قومنا اجيبوا داعي الله، اے قوم زمونږه د دې سړي خبره ومنئ چې کوم لګي تاسو له دعوت ودرکې ولي وآمنوا ببدبن ایمان راوړئ نسبو شي يغفر لكم من ذنوبكم، الله بدل ګناونه وبخي ويجركم من عذاب أليم، او الله به تاسو له څه عذاب نه بچ کی. انسان اریان شي سړی کې د پیران چې ډېر پوخانه د رسول مخوا کې وسیلو د دوی په یو پیر کې دي شي. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، الله یې پیغمبر دې خلکو ته وایي چې زما خواته سه پیران راغلي او قران اوریدل، قصې وی چې واپس لاړو. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، یقینا وی موږ دې قرآن ورو ډېر ناشنا کتاب او ډېر خوږی خبرې صبر شان خبرې. الله اکبر. پیریانو د اول ورځینه او د اول پیر نه د قرآن قدر وپیژندو، او موږ بګی ګیری سپینې شوې او د قرآن لا موږ دې قدر نه لګړې څنګه چې پکار زمونږ بګی بچیو شو ودونو شو بوډاګان شو مړ شو خاور لاړو، خو لا په قرآن ګره موږ پوه شوي نه یو. موږ اکثر د تفسیر په درس کې د قرآن راوالي د سپینګری وي شي سبق بنه پویو موږ نه جوړ ویلې سو کوئی جب می پیړه دا سو کوئی جب می نه راوړیو. دا پرې د سپینګری خو سپینګری ز نظر به کمزور نه دا ماشي باندې دي نور زره ته خیم دي سپینګری چغوي دا تیا کالو سلو کالو د قرآن دي شوی ته وتاریان شي. د ځوانان د شلو کالو الک به د شلو کالو وته قرآن راواله نه راځي مالا د پینځي شو کالو الک ته خو ځواني پسره ځواني کې پتا ستندر ورېدای ته قرآن نه پوي ته قرآن نشي او چې بیره شي کینی به ډیره کې یره د عرب سبل شان قوم ده ها لکه ولي سجل شي عربوله فکرې راختري کله کوي شي لکه سجل شي نه تو ګور دي په قرآن پويګو عمل بنه کوي او ته تله بخلي ته مسلمان نه کس نه مسلمان خو زم نجته مسلمان نه باغه من سره تعنه کوي اولي دغه مبارک دی وای چې د قرآن ول عمل نه کوي ته ول عمل نه کوي تانه خو الله دا ته پوښتنه کوي چې عربو به عمل کو کنه کو
تر خو الله ته پوښتنه نه کوي چې سعودیانو به عمل کو کنه کو سوریا ولا کو کنه کو مصر ولا کو کنه کو تنه بده ته پوښتنه کوي چې تا به عمل کو کنه کو موږ دې خبرو ته نارانی او تکړیو چې کینو او د نور قومونو غیبتونه وکړو د خپل ځان صفاتونه وکړو بس دغه ته موږ تکړیو قرآن خباب رضی الله عنه سوی ويتقرب الى الله ما استطعت چې څومره تانه کېدې شي الله ته نږدې شي بیا وی زرته یو طریقه خیم باغی باندې بډې زرته الله ته نږدې شي او غدا چې د الله سبحانه وتعالى د کلام سره محبت کوه او په دې باندې عمل کوه او په دې ځان پوکه او دا بخپل ژوند کې راول ته الله سبحانه وتعالى ته نږدې شي عثمان بن عفان رضی الله عنه من احب القرآن احب الله ورسوله څوک چې د قرآن سره محبت کوي د په حقیقت کې الله او د الله د پیغمبر سره محبت کوي نو چې څومره ستاسو د الله سره محبت دومره به دغه د کلام سره محبت دومره به ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت او مته ستاسو خبره مخکې وکړه چې سلفو کې دا قول مشهور دی کته دا غواړي چې ستاسو مقام سره د الله په نيز نو ته دې ته وګوره چې قرآن ستاسو په ژوند کې څومره دی ته پته ولي نو چې قرآن نه خالی او قرآن ستانه لري پروت دی نو پوه شي چې د الله په مخ کې مستګورې هیڅ مقام نشته خولي طریقه ده موږ د خدا پته نه لګي کنه چې زموږ څه مقام دی الله په نيس پته نشي په کوم خلکو کې ومنګه خو لنډه طریقه د دین مشران دا خي وي ته د قرآن مقام وګوره چې ستا په نيس څنګه دی هم دغه مقام ستا د رب العالمین په نيس دی قرآن هغه خبري او هغه کلام د الله سبحانه وتعالى چې د دې سره انسان د مړو په منځ کې ژوند دی مړی او به ژوند دی الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوی او من كان ميتا فاحيينا الله چې سره مړی منګه را ژوند دی راجوندې څنګه کو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الله موږ لرنا ورکو رڼا د قرآن الله موږ لرنا ورکو دې رڼا به برکت سره د خلکو په منځ کې ګرځي او هر څه ته واضح دي ژوند د برکتونو او د رحمتونو او د مزو ژوند دي سم خوشاله ژوند تیری کما مثله فی الظلمات ليس بخارج منها الله دا سره دا چې په کې دي چې هغه تورو تیرو کې پروتي اصل د قرآن رڼا نه یو سره په قرآن پويږي یو سره نه پويږي د دوه برابر دي یو سره قرآن صرف کولی یو سره په عمل کوي دا برابر دي یو سره صرف وایي په قرآن مینم خو په کور کې ګوره په قرآن باندې عمل نشتی په خزه کې دینداری نشتی په بچو کې دینداری نشتی په مور بلر کې دینداری نشتی په د کې دینداری نشتی په کور کې ډیشتي په کور کې ټي وي شتي په کور کې زنانه هغه پردي استعمالي هغه برقي استعمالي چې غیر شرعي زنانه هغه کپڑے استعمالي چې غیر شرعي بچي هغه کپڑے استعمالي چې غیر شرعي د خپل ګناونه کې پروت دي چې بار تر روزي د کپڑے دي چې ټکوي د الله کلام خو کلام دی عجیب انسان دی ګوره د قرآن څخه اثر پکې نشتی خو قرآن باندې مینم عجیب خبره قرآن اثر پکې نشته په قرآن مینم دا څنګه تر قرآن سره مینه کی ته چې پرشتیا د قرآن سره مینه کوله نه تا کې به د قرآن اثرات راغلي وي دنه عائشہ رضی الله عنها چې ته پوښتنه کوي ام المؤمنین د رسول سم د اخلاق څنګه د وګت ته پوښتنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق دا څنګه وی قرآن نه ویس وی قرآن خو زویمه وی کان خلقه القرآن بری قرآن کې چې کم اوچت او صاف دي ټول باغ کې دنه دا غ انسان چې د قرآن سره محبت کوي ښا وی بری قرآن کې چې سدیده باغ کې وو نته به ځان ته وګورئ چې ستاسو د قرآن سره محبت څومره دی ته دا کته غواړي چې قرآن سره محبت څومره یې کړ دې ته وګورئ چې د قرآن کې چې سری پتا کې څومره دی ستاسو په کور کې قرآن شتي کې نشته ستاسو په کور کې خلک په قرآن عمل کوي کنه کې ستاسو په معاشره کې خلک په قرآن عمل کوي کنه کې دې ته وګوره قرآن هغه کتاب دی الله خپل پیغمبر ته وی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان پیغمبر دا وحی مونږ ته کړی تا ته مو دا پته نو چې څه کتاب دی او څه ایمان دی رسول ته نبوت مخکې دی هیڅ علم نه ولكن جعلناه نورا الله دا قرآن دا مونږ درلېږلي ده نهدي به من نشاء من عبادنا هدایت پور کو مونږ قرآن چې کله دی په دې کې سوچ وګنه او هدایت غوښتو الله بدل هدایت ترکه ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله من تدبر القرآن طالبا
الهدى چا چې قرآن راوغستو په دې نیت چې الله مله هدایت راکړي هغوی الله به له هدایت ورکوي خو چې قرآن په دې نیت یو سړی د قرآن راوغستو تلاوت کوي به داسې وکړو د اخبار په شان به یې داسې واړو به یې داسې به یې کېښود هم دا خبره دا کومه چې د نن تلاوت کړه به یو عالم په درس کې ووایي چې الله داسې وایي دا وایي دا داسې ګډې وړې وایي دا خبرې خو زموږ په مذهب کې نشته دا خبرې خو زموږ ملیان نه بیانوي لکه کوم قرآن چې تاسو سحر وایي هم دا هغه قرآن دی نو دې غریب ته ګناه نشي دی به پوه نه دی د قرآن په دې نیت چېرته نه دی راغستی چې الله مله هدایت راکړي نو زه تاسو ته دا خبره شرطین کوم تاسو دا قرآن راوالئ او وی وایئ او زده کوي په دې چې الله سبحانه وتعالی موږ له هدایت راکړي الله به له هدایت درکړي امام قرطبي رحمه الله وی کله چې یو بنده د الله کتاب ته غوږ کیږي او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ته غوږ کیږي بنیت صادقه او نیت صادق نیت خالص نیت افهمه الله به ته د قرآن مخي او الله به ته د حدیثونو مخي وجعل في قلبه نورا او الله به یو خاص قسم رڼا د دې زړه ته اچي دې خبره ته غوږ کیده احمد ابن ابي الحواري رحمه الله هغه وی زه قرآن ویم سوچ پکې کوم او یو آیت کې سوچ کوم وی کله نه کله ودرېږم نو حیران شم چې الله دا خبرې څومره اوچتې خبرې دا خو بل شان خبرې دي څومره فایدې دي په دې کې نو د ډېرې خوشحالۍ نه بیا ماله خوب نه راځي چې د الله سبحانه وتعالی د کلام دی څومره خوږ کلام دی نو بیا ماله خوب نه راځي کله چې انسان ډېر خوشحال هم خوب ورنه نه ورسي نو زه اریان یم هغه خلکو ته چې دا قرآن د هغوی سره شتي او هغوی ښه خوبونه کوي په ارام پراته دي او زه اریان یم هغه خلکو ته چې دا قرآن د دغه خلکو سره شتي او په دې خلکو باندې اثر نه دی کړی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې قرآن مبارک وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی کچرته دا قرآن ما نازل کړی په دې غر باندې په دې غټ مخلوق باندې لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تاسو ولیدلې وي چې دا غرب ریزه ریزه شوی وي او دا غرب را پریوته وي د صدلاسه د الله سبحانه وتعالی نه یریدي دا دوه غټ مخلوق په دې باندې قرآن دې اثر کوي او موته کمزوري انسانان او دغه غوخه وینه وډو کې نوري سم نشتی معمولی تکلیف به موږ راشي موږ خپل کمزورتیا خصب اخکاری چې موږ څومره کمزوري او دا قرآن په موږ باندې اثر نه کوي دا قرآن الله دې مبارک سوی الله نزل احسن الحديث الله ما خوږی خبرې نازل کړي او د قرآن تم حدیث وي دا باز خلک موږ باندې اعتراض کوي چې ته دې دا وایي چې اهل الحديث او موږ اهل الحديث لکه ماته تاسو قرآن نه منئ د حدیث تم حدیث وي او قرآن ته هم سوي لکی حدیث وي لکی الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې نازل کړي دا خبرې په انسان باندې اثر کوي الله سوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله دا آیتونه چې څوک واوري او په دې کې سوچ کوي په دې پوهي الله وی دغه په جسم باندې غونه زیږ شي دا ویخته په ودرېږي د الله د یرینا کله چې د دې عذاب آیتونه ووري او د آخرت آیتونه ووري په هغه باندې د کیفیت راشي او کله چې د رحمت او د مهرباني آیتونه ووري نو بیا په آرام شي او زړه خوشاله شي او د الله سبحانه وتعالی نه امید پیدا شي د کیفیت کزه تاسو ته پوښتنه چې په تاسو کې بچا چا راغلی څه جواب راکوي مالا په چا د کیفیت راغلی چې قرآن روالي او د عذاب آیت راشي او په د جسم باندې ویښته ودرېږي هغه غریب پوهېږي نه په قرآن باندې د جسم ویښته به څه ودرېږي هغه د قرآن سره محبت نشته جسم ویښته به څه ودرېږي هغه چې امام 2 منټه مونځ وکړ کې هغه نن مونځ وکړ شو دی په قرآن باندې څه متاثر شي کچرته د قرآن تفسیر وکړ چې ترجمه وکړ دی وګد شو زویم کم سړی چې عثمان بن عفان دا سوی وی والله العظیم عثمان بن عفان وی په الله مې قسمی په کوم ورځ چې زمونږ زړونه برابر شو کنه موږ بچرته د الله په کلام باندې ماړه نشو هغه چې په کوم ورځ زمونږ زړونه برابر شو او زمونږ د زړونه پاک شو د دې ګناهونو نه او د دې شهواتو نه او خواهشاتو نه
نو په هغه ورځ هغه وایي چې بیا به موږ چېرته به د قرآن باندې ماړه نه شو. سوال په زړه کې دا دی قرآن زموږ نه څه غواړي؟ د دې جواب خو ډېر اوږد دی، ډېر اوږد دی، خو لنډه ده. قرآن زموږ نه دا غواړي چې زموږ او د خالق په منځ کې رابطه جوړه شي. زموږ او د چا په منځ کې؟ خالق د الله په منځ کې رابطه د قرآن دا غواړي. قرآن دا غواړي چې موږ په نیغه لار روان شو، موږ ته هدایت میلاو شي. قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته خپل عقیده زده کړو، خپل منهج زده کړو. زموږ عقیده الحمدلله هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده، هغه په تاویل او ماویلو نه ده. ګورئ پلانی بزرګ صاحب دا وي او پلانی دا وي، دغه زموږ عقیده نه ده. زموږ عقیده هغه خالص قرآن او حدیث دي. قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته عملي کو، په خپل ژوند کې راولو. قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی به موږ ته عزت راکړي. قرآن دې لپاره دی. صحابه کرام ګوره څنګه جهادونه غوي کړی دي، څنګه عزتونه الله غوي لور کړیو. د دنیا د غوي به بچای کیو، به تابعین او به تابعین او درو د خلک دي سره دو او کمزوري کیدو. ولې د غوي سره د عزتو، او ولې د غوي سره د طاقتو، او ولې د غوي د شهرتو، او ولې د غوي د دبدبه او د رعب د دې د لاسه کې غوي په ژوند کې قرآن. خالد بن الولید رضی الله عنه زم چې ماشومانه نیم زمونږ پیژنې. خالد بن الولید رضی الله هغه مشهور کمانډر، هغه مشهور مجاهد. مونږ چې دغه نوم اورو دومره خوږ لګي دغه نوم وایي. او د سیرت چې ته بیان کړه ته به څه کوې؟ صرف اصله نوم به مونږ خوږ لګي. ګوره نور حقیقي مؤمن هغه دی خالد بن الولید څه کول چې الله ولا دومره موچت مقام ورکړی په کار دی چې زه هغه وکړم. دغه پوړی له موږ نه ځو، خو په د اولنۍ پوړی کې یو چې زموږ خالد بن ولید ډېر خوښ دی او د هغه د سیرت چې انسان اوري ډېره مزه کوي. موږ په دې ځای کې ولاړ یو، د دې نه اخوا نه ځو چې ولې زموږ په دې زړونو کې د محبت د هغه سره الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. ولې پیدا کړی؟ هغه څه وجه ده که نه؟ خالد بن الولید رضی الله عنه ټول عمر د هغه په چې اسلام قبول کړی دی په جهاد کې تیر شوی، د مرګ پورې هغه په جهادونه کې په دې جسم کې د هغه روغ ځای نه و. او هغه د جهاد په موقع باندې جهاد لته او د قرآن راواغستو، په کوم ځای کې جنگ و ملته قرآن راواغستو او د قرآن ته وکتو په جړا شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ملګرو ته پام شو چې خالد بن الولید دا خو هغه سخت انسان دی او دا خو هغه مجاهد دی چې د ده مخې ته څوک ټینګېدی نه شي. نن د ده د سترګو څنګه اوښکې روانې او د غلی شو. هغه د قرآن راواغستو، داسې ورته کتو وی معذرت غواړو موږ ته نه، شغلنا عنک الجهاد، جهاد موږ ته نه مصروفه کړي وو. څه مصروفه کړي وو؟ خو اوس ما ورته هم راوړي څه عذر به بیان کړو که نه. خالد بن ولید رضی الله سره د قیامت پورې دغه عذر دی. ستاسو د عذر باره کې څه خیال دی؟ که الله دې تپوس وکړي چې خالده د قرآن تلاوتونه تا ډېر نه کول دی نورو په شان، ولې؟ ابو جهل به جهاد کې ومه، عذر یې خطرونو عذر دی. ما ورته شروع کو عذرونه بیانول ختمیږي نه. یا الله بس مزدوری و، یا الله ویزا، یا الله سعودي عرب، یا الله مسافری، یا الله بچیو، یا الله خزا، یا الله خواهشاتو، یا الله ارمانونو، یا الله امیدونو، یا الله د بدن سوچو، یا الله بس دې، یا الله ټول پالتو عذرونه چې یو پکې عند الله مقبول نه دی. دا صحابه کرامو له چې الله سبحانه وتعالی د اوچت مقام او د عزت ورکړی دی قرآن د لاسه ورکړی. قرآن د غواړي زموږ په معاشره کې او زموږ په ملکونو کې امن راشي. د ډېر خلک ته پوښتنه کوي امن به څنګه راځي؟ امن په دې طریقو سره نه راځي، په پالتو خبرو سره. امن که ته راولې نو قرآن او حدیث راوله په یو معاشره کې او په یو قوم کې، ته ګوره چې امن راځي او که نه راځي. د قرآن دې لپاره دی. قرآن دا غواړي چې زموږ د مسلمانانو د یو بل سره یو مضبوطه رشته وي. قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی موږ له د دنیا او د آخرت کامیابی راکړي. ما تاسو ته په اوله کې دا ووایي چې قرآن موږ نه څه غواړي. ما دا ووایي قرآن دې لپاره دی چې زموږ او د الله په منځ کې څه پیدا شي؟ رابطه. زه به تاسو له صرف په دې باندې مثالونه در کوم د قرآن نه، یو څو آیتونه به ته بیانوم او هرې خبرې تفصیل نشم کولی ځکه چې دا به خبره ډېره اوږده شي او که سلسله وارو موږ د درسونه وکړو خو دا به ډېر وخت خالي. خو صرف دې ته سوچ کوه او دا راته م ووایم ګورئ دا ما د الله په توفیق سره په خپله د دې قرآن نه راجمع کړي چې کله به ما سوچ وکړو
چې ته پکې سوچ وکړې او بل پکې سوچ وکړي هغه ته دا خبرې راویستې شي. دې خبره کې سوچ چې الله سبحانه وتعالی څنګه د دې قرآن د لاسه زمونږ رابطه د خپل ځان سره جوړوي، څنګه د قرآن زما او ستا رابطه د رب العالمین سره جوړوي. دا چې څو مثالونه ته ذکر کوم. په قرآن کې خو دنه احکام پراته دي، الله پکې حکمونه بیان کړي. په قرآن کې دنه حکمتونه پراته دي، په قرآن کې دنه قصې شتي، په قرآن کې دنه عبرتونه شتي، په قرآن کې دنه عقیدې شتي، په قرآن کې دنه د تیر شوي امتونو اخبار شتي. قرآن کې دنه خو ډېر څه دي که نه، خو دې ټولو خبرو حاصل دا دی چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان سره زموږ رابطه جوړوي، چې د دې ځمکې والا رابطه د هغه عرش والا رب سره جوړی شي. دا غواړي. راځئ ته څو مثالونه ذکر کوو. دا قبله چې الله سبحانه وتعالی بدله کړه، قبله کوم طرف ته وه؟ بیت المقدس ته، فلسطین ته. بیا بدله شوه کعبې ته. او دا مسله خو د منځ سره تعلق ساتي که نه. یو سړی ماته یې سیاست ته په نورو خبرو پسې ورلې، خبره د قرآن روانه ته پکې لاړې دغه ده قبلې له د منځه مسلو ده. ګوره ماته ته ووایي چې قرآن ستا رابطه د الله سره مضبوطوي. په قرآن کې دا ټوله مسله راغلې ښه تفصیلي. بیا په آخره کې الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے پیغمبره دا کومه قبله چې استاوه د هغې نه موږ ته دې طرف ته صرف د دې دپاره راواړولې چې موږ هغه خلک راښکاره کړو کوم چې د دې پیغمبر تابعداري کوي او په دې دین مین دي. نو د قبله چې موږ کعبې طرف ته مخ ګرځوو او ولاړ یو، دا د دې لپاره چې زموږ رابطه جوړه شي د چا سره؟ د رب العالمین سره. قصاص په باره کې الله خبره کړې ده په قرآن کې. قصاص چې یو سړی راولګي بل سړی قصدن عمدن مړ کړي، دی به موجلی کړي. الله دغه مبارک سوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. وی تاسو لپاره په دې قصاص کې دنه ژوند پروت دی. د قصاص مسله ختمه شوه که نه. اخره کې الله وی لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو د الله نه ویریږئ. دې مسلې په اخره کې بیا اشاره وکړه چې ربط پیدا شي د انسانانو او د چا؟ د الله سبحانه وتعالی. ښه مخې ته بیا راشي. د روجې مسایل الله په قرآن کې ذکر کړي دي که نه. ښه ډېر آیتونه په قرآن کې شته چې د روجې سره تعلق ساتي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روجه ما په تاسو لازم کړی لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې وه. خو دا خبره د نه هېره نه شي د الله سره رابطه. لعلکم تتقون، دې دپاره چې ستاسو رابطه جوړه شي د څه سره؟ ستاسو رابطه جوړه شي د الله سره. په دې ځای کې الله بیا د خبرې ته اشاره وکړه. د حج اعمال الله په قرآن کې ښولي دي که نه، چې حج به داسې کې او دغه به کې. هغې مبارک هم آیتونه شته. کله چې د آیتونه ختمېدو ته راورسي که نه، نو الله سبحانه وتعالی غواړي چې دغه خبره زموږ نه هېره نه شي. د الله سره رابطه هغه زموږ نه هېره نه شي، هغه را تازه کوي. نو چې کله د آیتونه ختمېږي نو الله څه وایي؟ فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. کله چې حج ختم کوي نو ګوره الله به یادوي، الله چې ته هېر نه کوي. ستا رابطه جوړوي د رب العالمین سره همیشه. انسان چې په دې دنیا کې نو یا خو به په یره کې یا به په امن کې. ټول انسانان داسې دي، څوک په یره کې دي او څوک په څه کې دي؟ په امن کې. دوه قسمه حالات دي. دوه حالات مبارک الله ته سوی د یرې په باره کې ته هغه مونځ خولی چې هغې ته صلات الخوف وایي. نو چې د یرې په ټیم کې هم ستا رابطه د چا سره وي؟ د الله سره وي. ښه چې د یره ختمه شي الله په قرآن کې وایي فإذا أمنتم فاذكروا الله. او کله چې تاسو په امن کې شئ نو ګوره بیا وما یادوئ. ګورئ که په یره کې هم به الله یادوي، که په امن کې هم الله به یادوي. ستا به یو رابطې د رب العالمین سره. کله انسان په جنګ کې کله نه کله په انسان داسې حالات راځي چې هغه صحیح هغه د جنګ حالات دي. داسې حالات هم په انسان باندې راځي. د الله سبحانه وتعالی په دغه وخت کې د جنګ په دې وخت کې ګوره د جنګ احکام درته بیانوي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. ای ایمان والو که چېرته کافرانو ته مخامخ شي جنګ هم راشي نو مضبوط اوسېږئ، یېرېږئ به نه. بیا پکې الله دا خبره کوي سبحان الله. هغې نه بعد وایي واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. وګوره ما به ډېر یادوئ که تاسو په دې جنګ کې کامیابي غواړئ. بیا ربط جوړئ ستا د رب العالمین سره.
دا قرآن سره ربط جوړي د رب العالمین سره د هر څه پرې چې کله ته نه ګناه وشي یعنی ګناه خو د الله سبحانه تعالی نافرمانی نه کنه خو الله په دغه ټیم کې موي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الله وکړه چې د خلقونه زیاته وشي ګناه وشي مؤمنانونه نو دوی څه کوي اولنې کار ذکر الله یادای دوی چې کته دا وایي چې خیر دې چې د ګناه د نو شو ته کمزوري ګناونه بدنه کی خو چرته مایر نه کی ستاره ربط د رب العالمین سره هغه څنګه جوړیږي بلکې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا ویلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كولاړي کپروتي کملاسي کناسي کخوشاله کخپه هر ټیم کې رب العالمین یادې ګوره د قران ستادي سره به ته جوړي د رب العالمین سره راشه مخ کې سوره طه په سوره طه کې الله سبحانه وتعالى د منځ تذکرہ کړی ډیر خلک دا مونږ کوي کوشش دا کوي چې مونږ بسنګ کې سید د خوري خبره ده خو ګوره دا د پته نشي چې مونږ ولي کې دا یو اهمه مسله ده مونږ بسنګ کې دا خو اهمه ده خود دین اهمه ده چې مونږ ولي کې هانو باز خلک ډیرو ولې کین مونږ به سره کوو چې ډیری ټول مرګري منځله زین مونږ ونیسو پلار قاریږي نیکه قاریږي بل لږ سره به شي سپکوم خکاری چې تاسو د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي د موږ نه کې د اجازه پته نشي چې موږ د سره پاره الله سوي په سوره طه کې واقم الصلاه لذكري او موږ کوي د دې لپاره چې ته یاد الله وي د رابطه د رب العالمین سره دې قران په واسطه باندې جوړي خګوره په قران کې الله سبحانه وتعالى عجیب خبره کړې ده انسان باندې دوه حالات یا خو مصیبت ته او یا راحت ده کنه یا مصیبت یا راحت ده الله سوي ګوره وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الله وکړي چې د مصیبت باندې راشي د مصیبت ګوره الله نه راوسو ختمولې نشي سمته شو الله نه راوسو نشي ختمولې تا ته وی چې اي انسان ختمولې د الله په لاس کې دي د الله سره رابطه ساتي چې ختمي کیدله وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کچرته پتا سبحانه نعمتونه ډیری او پر هته کې الله وجه دم زمانه تر په رزق قادرین په هر سبانه اسیدا ماته واست د مثال د پر د خبرې وکړي وره چې قران دا غواړي چې زمو ستاره به ته د رب العالمین سره مضبوط شي یو څو مثالونه مې ته پیش کړو چې څنګه هر ځکه الله دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره الله به یادوي الله به یادوي الله ير نه کوي الله ته رجوع کوي الله به یادوي اذكر الله ټول دې لپاره چې زمونږ را به ته د چا سره رب العالمین سره د کوم انسان چې قران عملی کړي په خپل ژوند کې قران ته واپس کړي د دربته د الله سره ډیر مضبوطه نو د قران نه هجرت مکوي قران نه هجرت کی او د قران نه هجرت د پنځو طریقو سره کی مختصری ده ته اولنې قسم هجرت ته قران نه دي سي کول چې هغه نه اوریده قران نه اوریده دا بس خلک اخو پرې دا کم چې سندري او ټنګ ټکور اخو بي دینه خلک دي دا کم چې بګي باز دي ځان ته دیندار وي دوی به نظمونه او ناتونه اوري ساوري نظمونه او ناتونه ته ورور دي کارو کې قران به ګوځي قران به زړه نه کی قران ته اوریدو ته زړه نه کی د هجرت کړي د قران نه ځکه او ته زړه نه کی او کله چې انسان په سندرو مېني الله ته قران دی او کله چې انسان په دې نظمونه او ناتونه باندې مېني الله ته قران دی دا خوازی خبره دا بس خلک د شری موبایل ډک کړی د دې نظمونو نه د دې ناتونو نه او نن سبا د نظمونو او ناتونو د سیدی لکه سندري او زه اکثر دا خبره کومه دا کم سړی چې پوخا سندري ډیر اوري د توبو بس دیندار شي نه دې د نظمونو او ناتونو به ډیر اوري نه د سندرو هغه مینه په سماتای هغه بیا په دې ناتونو باندې د ځان ته بغاړي کې لګولي او روان وي په دې کې اباز به کوي دې درسه موږ بزن کې جذبه پیدا کوو من خدان کې جذبه دي قران د لاسه پیدا کو مونږ چې قران وایو مونږ کې جذبه راشي مونږ چې د رسول حدیثونه وایو مونږ کې جذبه راشي نو یو هجرت ته چې انسان قران نوري او دا باز یوري د برکت لپاره خکور کې بسوک نه خو سبا لګیدلې
قرآن به لګېدلی دا اسې برای نام چې ما قرآن نو د دې لپاره لګولی چې قرآن کې د کور کې برکت وي که څه څه حدیث راځي چې رانه شي دغې لپاره په ګاډي کې لګولی نور دې شوق یې نه شي چې وایې ورمه نو د قرآن نه هجرت کول یو دا دي دویم د قرآن نه هجرت کول داسې دي چې انسان قرآن ته خپلې فیصلې نه واپس کوي شریعت ته خپلې فیصلې نه واپس کوي فیصلې وړي هغه وضعي قوانینو له کومو چې انسانانو جوړ کړي دي او دا جرګې او دا وضعي قوانین دی خوښي د دې نه چې فیصله په قرآن وشي د دې نه دغه خبره خوښوي نو د قرآن نه هجرت کول دي قرآن خو الله نازل کړی دی دپاره چې زموږ دپاره څه شي زموږ دپاره قانون شي موږ سره قانون دی د تیار قانون دی په دې باندې زموږ فیصلې کېږي په دې باندې زموږ جګړې ختمي دریم طریقه د قرآن د هجرت کول دی چې انسان دې کې سوچ نه کوي وایي په ویلو کې تکړه دی خو سوچ پکې نه کوي دم د قرآن نه هجرت کړی پوهېږي بینه غریب چې د قرآن کې څه څلورمه خبره چې قرآن هجرت کول دی ته وایي چې انسان په دې قرآن باندې ځان نه دموي بیمار بشي یو ډاکټر او بل ډاکټر او یو ډاکټر او بل ډاکټر چې چا سره کینی تا ته به دې مرض پته نه بل ته ته به دې مرض پته نه خو چرته دې طرف ته سوچ هم لږ زموږ د رب کلام دی او هغه چې انسان په ځان وي هغه ته شفا ملوي او کوي تجربې لپاره هر څه چې ختم شي ډاکټران نه ونی شي به برج مولوی سره یې مولوی سره په باندې دم واچول تجربه ده ښه د دې تجربو سره الله سبحانه وتعالی شفا چرته نه ورکړي او کوم سړی چې قرآن وایي په دې نیت چې الله مله شفا راکوي والله العظیم چې الله ولې شفا ورکوي خو په دې نیت چې الله مله شفا راکوي د قرآن سره محبت پنځمه طریقه یا پنځمه خبره چې هغه په دې هجرت کې دننه راځي چې انسان په دې قرآن باندې عمل نه کوي وایي هم ترجمه ولم ورزي تفسیر ولم ورزي خو عمل په نه کوي دم هجرت کړی دی قرآن نو لنډه ده چې د قرآن نه به هجرت نه کوي او دا زما تاسو ته اخري خبره ده او زړه ورته کولا وکړي او بیا به ځان له سوچ وکړه او په کور کې به سوچ وکړه زه دا وایم تاسو ته چې د قرآن نه خپل ملګری جوړ کړئ د ژوند ملګری ته جوړ کړئ او چې کله دا قرآن ستاسو ملګری نو ګورئ دا قرآن تاسو په یو ځای کې یوازې نه پرېږدي قبر ته به سره مشي د عمل ته سره قبر لمشي او د قیامت پر په هغه سختو کې او په هغه مصیبتونو کې د قرآن به د الله په مخ کې شفاعت کوي ستا دپاره چې الله دا سړی دی وبخي نو د دې قرآن نه خپل ملګری جوړ کړي په دې قرآن کې دنه نور دی په دې قرآن کې دنه خیر دی په دې قرآن کې دنه برکت دی والله العظیم په بچو کې به برکت وي په مال کې به برکت وي په کور کې به برکت وي په قوم کې به برکت وي ټول به ستا بدن به برکت نه ډکي ته به برکتي انسان الله سبحانه وتعالی به ستا د زړه ته ناشنا نور راواچي او ناشنا اطمینان به ستا په دې زړه کې الله سوي بقرآن كي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله إذا مؤمنان زرون بدي قرآن سرجي لاغ مطمئن كي بارم كي دا تجربي خبره كلا كلا دي سيوشي دي خبره زغفل جاني كلا كلا دي خبره وورم چي انسان خپشي سوچ کې لړ هي چې دې خبرې بس سهل لو زیاده بس کیږي ډېر سخت کشمکش کیږي انسان کشمکش کیږي او ګډوډ شي چې دا قرآن زروالم ما په تجربه کړې چې دا قرآن زروالم او صرف دوه مخه وایم کنه والله العظیم لکه د سره چې څه شي ویني به خپل رب طرف ته زړه دې لاړ شي او مطمئن شي جره دومره لوی رب عرش لپاسه ته شي غم کې رسول خوږی خبرې ته وي رسول خوږی خبرې الله کړي د دې قرآن سره رابطه جوړه کړي نستاسو د زړونو به مطمئن شي نن سبا ډېر خلک دا شکایت کوي چې زموږ د زړونو کې سکون نشتی راحت نشتی پیسې به سره می هر څه به سره نو دا وجه پر خو دې کم دلاسه چې زړه مطمئن کی نو دا هغه وخت پورې مو د کېږي چې سو پورې تاسو د دې قرآن صحیح ویلي نه روزانه ځان له دې قرآن یو ورد جوړ کړ او زه تاسو ته سوچ کې کته سو د قرآن په ځما لازم کې چې موږ به دومره قرآن روزانه نازله وای دومره قرآن موږ به یادو به کوشش کو او موږ به د پلاني عالم درسونه لزو او موږ به دغه سره تفسیر زده کو موږ به ترجمه زده کو او د ترتیب ته جوړ کې ته ګوره چې الله سبحانه تعالی ستاسو ژوند څنګه بدلای او ته ګوره چې ستاسو بچي به څنګه نیکملي ته ودی ته ګوره
او د خپل خزي ته بیا وګوره او د خپل کور ته به ته وګوري که الله به کې برکت را نه وستو الله ستا په رزق کې برکت وانه چې او ستا په بچو کې وانه چې بیا را شما ته ووایي تاسو نو دې به کوي که نه به کوي زه وایم چې د نن نه د اوس نه د لوز د الله سره وکړي چې الله زمونږ رجوع د دې قرآن ته موږ واپسې وکړو دې قرآن ته انسان خو کمزوری دی که نه نو کله کله انسان په دنیا کې او په دې ګناهونو کې داسې لږ لرې شي د دې قرآن نه او د دې دین نه نو دا علما د دې دپاره دي چې دوی به د خلکو ته واعظ نصیحت کوي نو راواپس کېږي خلک هېڅ خبره نه کوي سړی لرې تللی دی اوس عمر شتي او د مسلمان دپاره ګوره دا نشته چې زما عمر زیات دی زما عمر کم دی دا به کې شتي الله چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو نو دې کې د ځوانانو ته خبره ده که نه که بوډاګانو ته هم ده دا خبرې پرېږدئ زما عمر زیات شوی دی او زه نیشم او زه داسې او زه دغه قرآن ته رجوع کوي که ځوانان یې که بوډاګان یې که ناجوړه یې او که روغ یې او که زنانه دي او که سړي دي او که ماشومانان دي پکار دی چې موږ ټول خپل یو ربط پیدا کړو د قرآن سره الله سبحانه وتعالی بیا د قرآن دلته موږ له عزت راکوي او موږ به اوچتوي الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی دې د قرآن په حقیقي معنو سره زموږ په ژوند کې راولي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په دې قرآن باندې د عمل کولو